سلامونه ګرانو ملګرو، نن غواړم چې تاسو ته په دغه ویډیو کې د 2PAC کوډ رجسټریشن در وښیم. د 2PAC کوډ څه شی دی؟ دا هغه کوډ دی کله چې تاسو په والډس کې رجسټر کې تاسو بیا کولی شئ د والډس څخه خپلې پیسې ویډرا کړئ. یعنې که چیرې تاسو دغه کوډ رجسټر نه کړئ تاسو نشئ کولی د والډس څخه خپلې پیسې ویډرا کړئ. نو راځم ګرانو ملګرو، دا اکاونټ مې ستاسو د لارښوونې دپاره جوړ کړی دی ترڅو زه تاسو ته دغه ځینې اپشنونه در وښیم چې ضرور دی. زما خپل شخصي اکاونټ نه دی، نو دلته ځینې کوډونه سکین کوډونه مخته راځي. نو په دا وجه مې تاسو ته دغه نوی اکاونټ جوړ کړی چې تاسو ته لارښوونه پکې وکړم. راځو ګرانو ملګرو د 2PAC کوډ رجسټریشن پلي کوو. لومړی راځم، کله چې تاسو د والډس کمپنۍ د خپل اکاونټ راخلاص کړئ تاسو ته به داسې عمومي صفحه منځته راسي. په دغه صفحه کې به تاسو پر دغه درې خانې یا دغه درې لیکې چې پر دې ځای به کلیک ووهئ. کله چې مو دا ځای راخلاص کړئ دلته تاسو ته ځینې اپشنونه منځته راځي. دا اپشنونه به زه تاسو ته په جلا جلا ویډیوګانو کې هر یو تشریح کړم. نو کله چې تاسو په ډیش بورډ یعنې دغه درې لیک کلیک ووهئ تاسو ته به داسې اپشنونه منځته راسي. په پروفایل باندې به کلیک ووهئ. کله چې مو پروفایل کلیک کړئ تاسو ته به دغه ځینې نور اپشنونه یا خطونه راسي. تاسو ګورئ دلته دا د 2PAC پاسورډ شتون لري. دا هغه پاسورډ دی چې په والډس کې رجسټریشن یې ضرور دی. نو پر دې 2PAC پاسورډ مې کلیک ووهئ. تاسو ګورئ دلته ځینې سکین کوډونه لیکل سوي خط کوډونه منځته راځي. تاسو کولی شئ د خپل کوډ دلته رجسټر کړئ در سره. 2PAC کوډ چې مو کله دلته نوشته کړئ وروسته یې اکټیویټ کړئ. نو تاسو څنګه کولی شئ چې دا کوډ پیدا کړئ؟ لومړی به تاسو راولاړېږئ په ګوګل پلی سټور کې به د ډاونلوډ همدغه خط چې نوشته دی ګوګل اټرنیکټور به ډاونلوډوئ یا سکینر به ډاونلوډوئ. کله چې مو هغه ډاونلوډ کړئ تاسو کولی شئ د هغه لارې څخه د خپل اکاونټ 2PAC کوډ پیدا کړئ. که مو چیرې د اپلیکیشن نه وي ډاونلوډ کړی تاسو د خپل اکاونټ 2PAC کوډ نشئ پیدا کولی. نو راځو ګرانو ملګرو، ما هغه کوډ دغه کړی دی، هغه اپلیکیشن مې انسټال کړی دی. دلته که چیرې تاسو هغه اپلیکیشن انسټال کړئ بیا تاسو کولی شئ چې پر دغه خطو باندې یا پر دغه خانه باندې تاسو هغه سکین کړئ. د سکین د لارې هم کولی شئ پیدا یې کړئ، او یا هم که چیرې سکین نشئ کولی همدغه اوږد خط چې دی دا کاپي کړئ. دا چې مو کله داسې کاپي کړئ اوس به ولاړ شئ هغه اپلیکیشن ته چې تاسو غواړئ د 2PAC کوډ پکې پیدا کړئ. د پلی سټور څخه مو را ډاونلوډ کړی دی. نو راځو هغه اپلیکیشن ته. تاسو ګورئ هغه اپلیکیشن دلته شتون لري، ما انسټال کړی دی. کله چې تاسو دا اپلیکیشن ځان ته را خلاص کړئ یا دغه کې تاسو ته به ځینې خطونه راسي. تاسو ګورئ دلته تاسو ته دوه خطونه راځي منځته. غواړئ چې سکین یې کړئ که غواړئ دغه نوشته سوي خط ور واچوئ یا کاپي کړئ یا نوشته کړئ. نو تاسو به پر نوشته باندې کلیک وهئ. شاید تاسو ته دغه صفحه توره معلومیږي ځکه چې دغه سکین کوډ چې دی یا دغه اپلیکیشن چې دی دا نه غواړي چې په سکرین ریکارډر باندې یو څوک ریکارډینګ کوي. نو دا اجازه نه ورکوي چې د خپل معلومات پکې راولي. نو ګورئ تاسو به لومړی حالت هغه کم خپل په دغه لومړنۍ خانه کې به تاسو د خپل والډس یوزرنیم نوشته کړئ. په دا لومړنۍ خانه کې زه تاسو ته سکرین شاټونه هم شیر کوم. دلته به تاسو هغه خپل یوزرنیم نوشته کړئ چې ستاسو اکاونټ په کوم یوزرنیم رجسټر دی په والډس کې. کله چې مو یوزرنیم نوشته کړئ په دا لاندې خانه کې بیا تاسو هغه اوږد کوډ چې کاپي کړی دی هغه به دلته پیسټ کړئ. کله چې تاسو دا پیسټ کوئ نو تاسو به پر ایډ باندې کلیک ووهئ. کله چې پر ایډ باندې کلیک ووهئ تاسو ته به دلته یو شپږ عدده حساب راسي. تاسو به ژر هغه حساب کاپي کوئ.
که چیرې کاپي نه کړي تاسو ته دلته یو کوچنۍ خانه ده روانه ده هغه وخت مو ختمیږي. کله چې مو وخت ختم شو تاسو ته نوی کوډ درکول کیږي. که مو هغه کوډ ژر کاپي کړي او بیرته راسي د ټوپ په دغه خانه کې پیسټ کړي نو بیا به وروسته پر اکټیویټ باندې کلیک ووهئ. کله چې تاسو دا اکټیویټ کړئ ستاسې ټوپ پاسورډ به اکټیویټ شي. ګورئ هغه کوډ چې دی وخت یې ختم شوی دی نو نه راخلاصي. اوس بیرته به زه ځم هغه ځای ته هغه بل نوی کوډ چې راځي ماته هغه به منځته راوړم. ګورئ سور خط یې راوړی وای ټوپه نسو رجسټر. ګورئ دلته دا وخت ختمیږي نوی کوډ راځي وروسته به زه غواړم دغه نوی کوډ کاپي کړم ژر یې هلته په وایلډس کې پیسټ کړم او اکټیویټ یې کړم. کاپي مې کړئ په وایلډس کې د ټوپه په خانه کې پیسټ کوم اکټیویټ یې کوم. دلته ځینې تخنیکي ګورئ ملګرو کله چې تاسې هغه کوډ کاپي کړئ وروسته بیا په ټوپه کې پیسټ کړئ بیا اکټیویټ کړئ. چې کله اکټیویټ شو تاسو ته به داسې زرغون خط منځته راسي چې ستاسې په اکاونټ کې د ټوپه کوډ پاسورډ یا دا اکټیویټ شو. اوس تاسې کولی شئ د خپل وایلډس څخه پیسې ویډرا کړئ. دلته وروسته ګورئ تاسې کرنټ پاسورډ غواړئ یعنې که غواړئ د خپل آی ډي پاسورډونه چینج کړئ نو خپل لومړنی پاسورډ ورکوئ نوی پاسورډ ورکوئ نوی پاسورډ به دوباره ورکوئ وروسته به د ټوپه کوډ ورکوئ بیا به خپل د آی ډي پاسورډ کولی شئ چې چینج کړئ. نو دا و د ټوپه رجسټریشن چې ډیر مهم دی په وایلډس کې. که چیرې دا شتون ونه لري نسئ کولی خپلې پیسې د وایلډس څخه ویډرا کړئ. په نورو ویډیوګانو کې زه تاسو ته پرسنل انفارمیشن اکټیوي لوګو همداسې د نور اپشنونه تشریح کوم تر څو ستاسې پوهه په اصیله شي. نو د نن ورځې دپاره همدغه اپشن بس ته خدای جه وکړي چې سر مو په خلاصوي. که بیا هم چیرې ستاسې سوال و پوښتنه وه زما سره تماس نیولی شئ.